خبر کوله اصل کې ډېر د دې کمانډز خبرم کړی اوس راځو اصل کې ډېر د بولټس تا نمبر تا ان ملټي لیول لیست تا شاباس وګورئ مطلب مې دا د اوس راځو اصل کې بولټس ته وګورئ موږ دې څنګه څه بولټس اغستې شو بولټس او نمبرینګ دا دواړه د ترتیبولو د لپاره استعمالېږي خو دا بولټس زیات کر موږ د افیشل یوز د لپاره یعنی رسمي توګه باندې نشو استعمالولی او دا بولټس او دا نمبرینګ دی نو دا نمبرینګ موږ زیات کر افیس لپاره استعمالولی شو دا بولټس خپل معنی د اصل کې مارمۍ څنګه تاسو مارمۍ ته وایي مرمۍ اوکې نو دا وته وي اصل کې ډېر نو دلته کې موږ سره بولټس چې کوم دی دا په چپټرز کې استعمالېږي چپټرو دپاره یا کتابو دپاره استعمالېږي چلته موږ راولو یا د یو لیست چې کوم دی لیست د هغې د ترتیبولو دپاره استعمالو نو ځکه دې ته موږ بولټس ورته ویلی شو ګوره اینی بولټس تاسو ځای کې راوستی شئ لکه زه کوم چې سه ایکسل کلاس داسې ورډ کلاس ایټسټرا داسې پاور پوینټ کلاس ایټسټرا ګورئ دا ون بای ون موږ سره د هغې میتډ او طریقې دي اصل کې ډېر نو چې کله دې ځای نه څه دا بولټس اخلم نو زه به راشم دې ځای کې ډېر دی وګوره دې بولټس ته اینی بولټس لکه دا بولټس شو دا بولټس شو اینی بولټس دې ځای کې چې کوم دی ون بای ون دا زه اخیستی شم دلته نو دې ځای کې چې تاسو هر یو بولټس اخلئ ون بای ون نو ګورئ دا بولټس دي ون بای ون دلته تاسو اخیستی شئ دلته دی وایي چې ما سره ریسنټلی یوز بولټس دا دي چې اوس ستا په دې ډاکومنټ کې استعمال کړي دي نو هغه دا دی په لایبرري کې مطلب د سره مایکروسافټ ورډ کې چې کوم بولټس پراته دي نو هغه دا دي او په دې ډاکومنټ کې چې کوم استعمال دي نو هغه موږ سره اصل کې اوس دا پروت دی ډېر بیا راشئ دې ځای نه ګورئ تاسو سره چینج لیسټ لیول دی اصل کې ډېر د چینج لیسټ لیول اصل کې کار څه دی ګورئ لکه څه دې سره کوم سه فار ایگزامپل مایکروسافټ آفیس سپیشلیسټ د مطلب شو او بیا چې کوم دی پای کې ما سره ورډ کلاس دی پای کې ما سره ایکسل کلاس دی پای کې ما سره پاور پوینټ کلاس دی وغیرہ وغیرہ نو ګورئ که چېرته څه وګورم نو مایکروسافټ آفیس سپیشلیسټ کې دا کلاسز راځي نو دې له به زه دلته کې وګورئ چینج لیسټ لیول ته به راشم او دې له به ورکړم لیسټ لیول 2 به ورته ورکړم بس اوس په دې مایکروسافټ ورډ کلاس کې سه فار ایگزامپل یو ہوم ریبن راځي نو د ہوم ریبن دا بایټ چې زه د چینج لیسټ لیول ته راشم او د لیسټ تھرډ ورته ورکړم اصل کې ډېر داسې مطلب تاسو به عنوان ته ګورئ چې په دې عنوان کې څه دي او بیا په دې عنوان کې دننه نور څه دي اصل کې ډېر لکه یو مثال تاسو له سمپل درکړم لکه زه ورته وایم چې افغانستان سه فار ایگزامپل دیس از او بیا زه ورکوم چې پای کې ننګرهار او په ننګرهار کې جلال آباد زه داسې ورکوم نو دې ټول له خو زه بولټس ورکوم خو دلته به زه راشم دې ځای نه بولټس ته اینی بولټس ورته ورکړي ډېر داسې ګوره دا ټول زموږ بولټس دي اوس افغانستان د دې ټول یو عنوان نه دی بلکې دا په افغانستان کې دننه راځي نو زه به دې له ورکړم اصل کې څه دې له به چینج لیسټ لیول ته راشم او دې له بولټ نمبر 2 به ورته داسې ورکړم اوس ننګرهار جلال آباد په ننګرهار کې راځي نو زه به دلته راشم او دې له به څه وکړم چینج لیسټ لیول کې تھرډ به ورته ورکړم داسې لکه جلال آباد ځات سے بیسود ایټسټرا داسې سے چپرهار وګورئ دا ټول نو ون بای ون ماته یو په یو داسې راکړي راته نو دا د هغې یو ایزي میتھډ دی چې خامخا زه دا لیسټ لیول په دې طریقې سره والم اوس کو سه فار ایگزامپل زه لیکم پاکستان نو ګوره دا یو ځان له هیډنګ دی بیا زه ورکوم چې سه خیبر پختونخوا ایټسټرا کے پی کے ٹھیک ہے نا اور یا په کے پی کې سه فار ایگزامپل پېښور نو ګوره یو په یو موږ دا ون بای ون دې ځینې اپلای کولی شو داسې دا به جیم بندې کې ښه زه بیا ونرم بیا راشئ دې ځای نه ګورئ دلته واپس ډیفاین نیو بولټ ته راشئ او په ډیفاین نیو بولټ کې اینی سیمبل تاسو راوستی شئ لکه ګورئ دا مختلف قسمه سیمبلز دي کوم یو سیمبل اصل کې تاسو راولئ نو دې لارې تاسو راوستی شئ اینډ دین کلیک آن اوکے بټن بیا ګورئ دې ځای واپس راشئ دلته ډیفاین نیو بولټ ته یو سیمبل واپس کلیک کړه داسې نو ګورئ یو کین اپلای دس ګورئ اینی تاسو کې کړه دلته اټومیټیکلی دا موږ سره کوم دی اومغه بولټس راته راکړي بیا ګورئ تاسو د ډیفاین نیو بولټ کې سیمبلز کې نور هم تاسو راوستی شئ لکه سه فار ایگزامپل زه دا ټایپ بولټ راولم دې له سایز زیات یعنې فونټ ته راشه او ګوره دې له تاسو سایز هم زیاتولی شئ لکه 72 څونه تاسو غواړئ ډېر اوکې که داسې نه دا به ستا د بولټ سایز زیاتوي ستا د ټیکسټ سایز نشي زیاتولی ډېر بیا راشئ دې ځای کې وګورئ که چېرې تاسو
د پښتو لیکل وي نو بیا خو تاسو رائټ نه والے که د انګلیش لیکلي تاسو لیفټ نه والے او که سنټر نه دی نشي اخیستی خو لږ سپیس صرف بلکې نور هېڅ خبره نشته هغې کې ډېر که تا د یو کس وي چې نه ما سره یو خپل عکس دی هغه راوله نو یا به زه چېرته کې راځم اصل کې ډېر پکچر ته به راځم وګورئ د سره ډېر زیات فوټوز دي چې کوم فوټوز تاسو راولئ نو فوټوز د سره شامل دي نو ګورئ زه غواړم چې دا یو فوټو راولم دا اوکې که دا همدې ځای نه اوکې که داسې نو ګورئ دا ما سره هغه فوټو دی چې 1 by 1 یې راته راکوي داسې او کله زه یو خپل فوټو دې ځای نه راولم ډیفاین نیو بلټ ته راشه او دې ځای نه یو عکس راوله خو خپل فوټو به څنګه راولئ تاسو به راشئ امپورټ باندې به کلیک کړئ چې کله امپورټ باندې کلیک کړئ نو ګورئ سیمپل پکچر ته راشئ او په سیمپل فوټو کې ګورئ اینی فوټو یا دې ځای نه دا جیلی فش اینڈ دین اینڈ and then دغه فوټو واخله اوکې کا او دا هم دې ځای نه اوکې کا اصل کې نو ګورئ ستاسو هغه مین هیډینګ ته چې کوم دی مخکې فوټو اټومیټیکلي ماته راوسته او کله تاسو بلټ نه غواړئ دې ځای نه نو بس ګورئ ننې کې دلته کې نو ګوره هغه ټیکس تاسو عادي حالت کې درکړو که دې له تاسو نمبر غواړئ نو ګورئ نمبر دې ځای نه راشئ نمبر والے 1 2 3 4 وګوره څونه زبردست طریقې سره صرف ماوس کرسر پې تاسو آن کې بس وګورئ که چېرې زه عادي حالت ته دام راوستل غواړم وګورئ په دې کې ما سره چینج لیست هماغه چینج لیست لیول دی هماغه ډیفاین نیو نمبر فارمیټ دی که زه وایم چې بھائی ما ته وګورئ دا فارمیټ راکا فونټ باندې کلیک کا داسې بولډ کا اینڈ دین کلیک آن اوکے بٹن اینڈ دین کلیک آن اوکے نو ګورئ ما ته داسې راته راکا اوس دې کې هم تاسو چینج لیست لیول وکړه وګورئ دلته به زه راشم دې له به زه ورکړم چې سی فار ایگزامپل چینج لیست لیول هماغه خبره دې ځای کې هم ده ما ته ای راته راکړه یا زه دلته کې وګوره دا دواړه په دې کې دننه راځي نو دې له به زه 3rd نمبر لیست ورکړم نو چینج لیست لیول او دې له به زه 3rd داسې ورکړم ډېر نو ګوره دا د هغې یو ایزي میتھډ دی چې بھائی څنګه افغانستان کې ننګرهار کې دننه جلال آباد دې سود مو سره راځي دا ګوره دا دې له به زه ورکړم سی فار ایگزامپل چینج لیست لیول نو ګوره دې له 2 مې داسې ورکړ ډېر بیا وغیرہ سوري غلط کنټریز دی دا هم په دې کې دننه راځي په ننګرهار کې ډیفاین نیو بلټس د لبه 3rd داسې ورکړم وګورئ دا په دې کې راشمارېږي او کله زه دلته راشم نو ګوره چینج لیست لیول ته راشه دې له 2 ورته ورکړه او بیا پېښور په 3rd نمبر لیست باندې راځي ځکه دا KPK کې دننه راځي داسې نو مطلب مې دا دی چې دا د هغې یو ایزي میتھډ دی چې په کومه طریقې سره موږ دلته کې دا چینج لیست لیول اخیستی شو بیا راشئ دې ځای کې وګورئ ډیفاین نیو نمبر فارمیټ ته راشه اینی نمبر فارمیټ تاسو ما خبره دې ځای کې کم چې تاسو 1 1st 2nd 3rd غواړئ که نه نو ګورئ 1st 2nd 3rd تاسو دې ځای 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th وغیره تاسو ورکولی شئ او که نه تاسو دا بلټس نه غواړئ ننۍ که دې ځای نه نو ګورئ هغه بلټس یې تاسو اټومیټیکلي سمپل جسټ وایډ اپ بیا راشئ دې ځای کې زه واپس دلته کې یو دې له 1 2 3 ورته ورکوم او دې ځای کې ما الریډي ویلیو خو ورته ورکړې ده say for example دلته کې ورته ورکوم چې say for example country زرکم say for example China زرکم رشیا زرکم say ایران داسې انډیا مختلف ټایپ کنټریز مې ورته ورکړي اوس زه ورته ورکوم چې say for example دا واپس ماته د 1 نه شروع شي نو زه به راشم دې ځای کې وګورئ زه به راشم set numbering value ته به راشم او په set numbering value کې دا 6 دی نو دا به زه واپس 1 کوم او دا به زه اوکې کوم بس وګوره زه غواړم چې دا ما سره say for example بیا داسې 1 نه بیا شروع شي یا وټ ایور نو ګوره دا بیا د 1 نه شروع که set numbering value ته راشه او دې له say for example 1 ورته ورکړه او دا اوکې که دې ځای کې نو ګوره 1 2 3 4 5 بیا 1 2 3 4 3 and 1 2 3 4 داسې نو موږ یو لیست دې د لارې نه هم چې کوم دی څه کولی شو بیا د 1 نه سټارټ کولی شو اصل کې ډېر که بیا تاسو راشئ دې ځای کې set numbering value ته نو ګوره continue from previous list دی اصل کې ډېر advanced value skip numbers زه ورته ورکوم چې ما ته چېرته راکړه ما ته د 100 نه شروع که اصل کې اوکې که دې ځای نه نو ګورئ نمبر یې سکپ کړل که نه اصل کې ډېر یا زه وایم چې say for example ما ته د کوم ځای پورې راته راکړه نو set numbering value ته راشه کنټینیو سو کماله ما لې say for example د 8 نو 8 دې وګورئ ما ته څه 8 9 10 نو ګورئ د خپل چوایس مطابق نه خپل عادي حالت کې راته راکړه نو set numbering value ته راشه او چې دا کله ختم کړي نو چې کوم مخکې ویلیو وکړه نو هغې ځان سره سټور کړی دی چې مخکې دې ځای کې دا نمبر و او دې له تا اته ورکړی اوکې که نو واپس تا سره د 1 نه شروع کړي ته ډېر بالکل چې کوم ځای کې کرسر دې درولي بس set numbering value ته راځه هغه تا سره اټومیټیکلي د 1 نه 2 نه شروع کېږي او نو دا د set numbering value کار واپس یې خپل عادي حالت ته راولئ سویس
go back بیا واپس یو ګوره دې ځای نه عادي حالت ته راولې نننۍ که دې ځای نه نو ګوره هغه سیټ نمبرنګ ویلیو ما ته اټومیټیکلي راته راکړه بله پسې اصل کې دې موږ سره ملټي نو ګوره دا بالکل سیم سیم دی ډیفاین او نیو لیسټ ما خبره ده خو دې لپاره تاسو لږ طریقه وګورئ یاد ساتئ د ملټي لیبل لیسټ لپاره به هیډنګز تاسو خامخا اخلئ کو تاسو هیډنګ د ملټي لیبل لیسټ لپاره وانغست ډېر ملټي لیبل لیسټ به تاسو نشئ جوړولی د ملټي لیبل لیسټ کار څه دی لکه زه ورته کوم چې say for example Microsoft Word notes او بیا پای کې ما سره دي say for example home ribbon بیا پکې دي ما سره say for example insert ribbon this is بیا ما سره دي پدې کې page layout ribbon etc او زه ورته کوم چې پدې home ribbon کې ما سره font command دی clipboard command دی paragraph command دی etc paragraph دا command دی او بس styles command اوس پر دې لمه ورک دلته به heading دی لسنګ ورکوما دلته ورکم heading number 1 بیا براشم دی لبا د ټول لبا ورکم سه heading number 2 دا به ورکم heading number 2 به دې سره کما او بیا دا نه پس کوم دی دا سټایل پر کما خو دې کې دنه راځي دلته ورکم heading number 3 بس دا به صرف ورک بس اوس به دا ټول ځین انتخاب کما یا ماوس سره یا کنټرول ا سره او دلته براشم اني ملټي لیول لیست کوم چې تاسو چایسي کلیک کدا سي سونه زبردست طریقې سره My article 1 Microsoft Word notes تاسو په دې فهرست کې کتلی کنه د کتاب نو پای کې لیکلي چې article 1 Microsoft Word notes پای کې section 1.01 home ribbon and blah blah things we have نو ګورئ دا سونه ایزی میتھډ دی پای کې دا sections دی commands دی بکې دا section 1.02 کې insert ribbon دی section 1.03 کې page layout ribbon دی اصل کې دا دا یو ایزی کمانډ میتھډ دی نه واپس ما خپل عادي حالت تراولا نه کدي سینا او تاسو له خپل عادي حالت کې درکې که زه وایم چې دا ټیکس خپل عادي حالت کې راولا ما نو بس جست نارمل باندې کلیک کې نو ګوره دا به تاسو له عادي حالت کې درکې ډیر دا موږ سره ډیر د چا کار شو دا موږ سره اصل کې د bullets numbering او دا multi level list کار شو ګوره ما کومه کمانډ change this level define new multi level list وغیرہ وغیرہ نو څنګه چې دې کې دا کمانډز خو صرف دومره یاد ساتئ چې ملټي لیول لیست لپاره به تاسو هیډینګز خامخا اخلئ او دا هیډینګز به تاسو ځان نه اخلئ دا څه به تاسو عنوان ته ګورئ چې وایي زما مین ټاپک کوم دی پای کې لکه یو یو عنوان دی پای کې بخش دی بیا پای کې د نمبر بخش دی اصل کې ډېر نو تاسو په دغه سي هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 دا 1 by 1 براسه او یو لوي اپلای کوي او تاسو خپل ډاکومېنټ کې دا کارول شي عنوان بدري بخش او بالکل نو دا د پرموږ زیات کړ دا ملټي لیول لیست استعمالو بیا راځو ډیر اصل کې پیراګراف کمانډ تراسو پیراګراف کې موږ سره دی انډنټس اینڈ سپیسینګ ان لاین اینڈ پیج بریکس انډنټس اینڈ سپیسینګ تو ګورئ The indent and spacing card study. What do you mean by indents and spacing? Guru like says that our come to English grammar notes etc. That the musa asal clear. Or by ki master there that text thing. No there is our coalition to say for example. Then the badila work come say left center تراولا right تراولا کم ځای تراول ټول به انتخابه او کې کدي زنه ګره ما سنټر تر لکه څنګه چې تاسو دې زنه په left right center justify وغیرہ نو پیراګراف تراشه دي زنه اپلای کول شي لکه right ترا کا left ترا کا وغیرہ وغیرہ نه دا کار کوم چې دې لزی یو نوم ورکوم نو پیراګراف تراشه او دلته کې باډي ټیکس باندې دې لیول 1 نوم وته ورکا او چې کله تاسو لیول 1 نوم ورکو دا مو کې کو اوس کو تاسو هر دا غیر انتخابولو ضرورت نشته دی او چې هر ځای کې تاسو کرزر درولې وي پیراګراف تراشه دي سینا زه لیفت تا سنټر ته هر ځای تراول ما ستارټ ټول ټیکس اتوماتیکلی سنټر ته ځکه دله ما یو نوم ورکړل دی لیول 1 او که تاسو په دې ټیکس باندې درګي پیراګراف تراشه نو دله سنوم ورکړل دی اصل کې ډیر باډي ټیکسټ بیا ګور انډنټیشن دی لیفت او رائټ انډنټ ته نو ګور تاسو کم سایډ تراول لکه دا ټیکسټ ما سره نو پیراګراف تراشه او دا انډنټ کده لیفت نه لګور خوا کدا سدا کې کړي سن ډیر بیا پیراګراف تراشه د لیفت نه بیا لګرا دی خوا کول ګوره زیرو وکن واپس مخبل دی حالت تراوست لکه څنګه چې بتا سو دا انډنټ دا کو کنه ډیر سیم دلته کومه طریقه ده مسره د رائټ ساید نه یعنی د خي طرف نه دا ټیکس لګرا دی خوا ګوره د تاسو لا एग्जांपल خې د تاسو کې ډیر نو چې کله تاسو اوکې کې دلته نو د رائټ یعنی د خي طرف نه ما دا ټیکس لګ د خپل پوزیشن نه را دی خوا ګوره
او کنه بیا پیراګراف تراشه او دې ډایرکټ زیرو پټ کا اوکې کدي سي نه چې د خپل عادي حالت ته واپس لاړ شي بیا پیراګراف ته واپس راشي دي سي نه او بس یې موږ سره دي اصل کې سپیشل ګوره په مایکروسافټ ورډ کې امریکن لیټر سټایلز دادي چې ګوره دا دې ځکه ودري کې یو ټیپ تاسو وخه بیا دې ځکه ودري کې یو ټیپ وخه بیا دې ځکه ودري کې یو ټیپ تاسو وخه بس یو ټیپ دا امریکن لیټر سټایل میتھډ دی چې دا هر یو پیراګراف په سٹارټ کې بتاسو یو ټیپ خامخا وخه کتا یو ټیپ وخه یو پرې خو د یو یاد ساتي ډېر دا په ګوره تاسو سره صحیح طریقې سره کارن مطلب دا لیټر سټایل بیا ټیک نه دی نو کدا سه ما سره thousands of paragraphs شي چې دا پر بزه سکو مثلا ډېر پای چې خامخا دا ما سره thousands of paragraphs نو زه یو ټیپ نشم والی زه دا انتخاب کوم را بشم پیراګراف تا and then go for special and then first line and then okay نو ګوره د خپل خوخه مطابق هر یو پیراګراف سٹارټ له یو ټیپ ورک وته او کله بیا پیراګراف تراشه بیا دې سنا ګوره ننه کا او اوکې کنه ګوره خپل عادي حالت کې د هر سره واست بیا راشه دې سنا پیراګراف تا او بس یې موږ سره اصل کې د هینګینګ بالکل داغه اپوزیټ دی داغه مخالف دی د پیراګراف لومبي لاین بتاو سراوندا سي پروت وی او د ستاسو د پیراګراف چې سونه بول ټیکسټ نو هغه اتوماتیکلی لګ موو شي مخکې داسې So go for that and then okay, very simple. The paragraph لومبي لاین ما سراوندا سي خو د پیراګراف نو ټیکسټ چې کوم دی هغه مونږه ورمخکې شارټ کټ یې سره کنټرول پلس ټي دی نو کنټرول پلس ټي چې کوم دی د دې لارې نه مونږ سکولی شو مونږ دا لومبي لاین باندې ځکه پروتي او دا نور اتوماتیکلی ټیکسټ مخکې لاړ شي اته مونږ اصل کې هینګینګ وته ویل شو خپلم تاسو ورکول شي لکه 0.5 ته نو 1.5 کدا سلیکټ ډیره ورخوا کدا پیراګراف خپل چوائس مطابق او کله بیا پیراګراف تراشه دلته او دا سه ننم کو نو بتا تاسو لدا نه درکې ډیر بس هم خپل عادي حالت کې بدل درکې بیا پیراګراف تراشه پسې مو سره د میرر انډنټس د میرر انډنټس کار سره what do you mean by mirror indents دا mirror indents همیشه د پاره یاد ساتي کلم چې تاسو یو ورقه والے کنټرول انټر یو پیج والے کنه داسې دا د mirror indents وته ویل شي ان دا ته د ورقه دوه طرفه ته کوي ځکه دې ته مونږ mirror indents وته ویل شو ځکه دې ته مونږ سویل شو mirror indents وته اصل کې ډیر وایي نو د mirror indents د لارې نه through mirror indents دې طریقې سره دې میتھډ سره موږ دا هر څه اپلای کول شي دی نو مطلب دا دی چې کلم تاسو کتاب په شکل کې څه پرنٹ کول غواړئ کنه نو باید چې تاسو میر انډنټس خامخا واخلئ نو د بوک دا لکه سه ما سره کتاب دی یاد ساتئ د کتاب دې طرف ته وګوره کدا ما سره بوک دی د کتاب دې طرف ته اصل کې موږ انساید وته ویل سو ته ویل شي انساید وته ویل شي او د کتاب دې طرف ته اصل کې دا طرف او دا طرف دې ته موږ آوټ ساید وته ویل شو اصل کې او چې زه کچرته میرر انډنټ الته ټیک مارک آف کما نو مطلب دا کچر دې د دازه کم دا ټیکس نو دا طرف خو به کم شي خو دا طرف په مغه صفات چې کله د دوه طرف زه وګڼم باینډ کم نه نو دې طرف د لیکل به ما سره ښکاری او دې طرف د لیکل ما سره ګڼل شي نو بیا ما سره کتاب مشکلی نشم کته اصل کې نو باید چې تاسو کې باید چې تاسو میرر انډنټس آن کړئ ځنه او بیا علی ګوره تاسو کله پیراګراف تراشه د لیفت او رائټ نو تاسو سره جوړ شو انساید او آوټ ساید جوړ شو اصل کې نو بیا چې کله سپیس ورکې کنه نو دوه طرف سپیس چې کم دی اب یو شان ساتي چې کله یو شان وساتي نو بیا دا مشکل ستانه وی اصل کې هر طرف ته چې لیکل کې اب تعالی بالکل سیم سچويشن او سیم طریقې سره بدل درکې مطلب بیا دا کتاب پرنټینګ کې تاسو ته مشکلات نه ویل ډیر بیا ګوره موږ سره د سپیسینګ بیفور اینڈ افټر دا د پیراګراف لپاره کیا دي چې پیراګراف ته تاسو څنګه سپیسینګ ورکوي نو مطلب مې دا دی چې کله زه پیراګراف ته سپیسینګ ورکوم نو څنګه وته ورکما نو ګوره الریډي نو سپیسینګ ځکه چې دا سپیس ما ورکړی نه دی زه دا مینس کې دا پیراګراف انتخابوم پیراګراف ته براشم او دې ځله بس سپیس وته ورکما لکه ګوره زه درکوم چې بیفور یا افټر د دې نه مخکې چې کوم دی 30 پوینټ سپیس ورکا او د پیراګراف نه لاندې 30 پوینټ سپیس نو ګوره د دې ترمنځ دا سپیس ما سره راغی بیا پیراګراف تراشه دا 30 سپیس دام 0 کا او دا بلم 0 کا دا سه وګوره دا اوکې کدي زه نو ګوره اتوماتیکلی دا دوه کمباین کړ د یو څه کړل سر کې ډیر نو دا پیراګراف کې ما سره سدي دا اصل کې دا غي سپیسینګ بیفور اینڈ افټر سپیسینګ دی زه ته څو کماته
او پسې لاین سپیسینګ دی دی لاینز ته یو سپیس وته ورکه هر یو لکه څنګه چې تاسو دې سره لاین سپیسینګ وي 1.15 1.5 ایټسټرا نو تاسو راشي دلته پیراګراف ته اند دین سپیس ډبل سپیس ورکه دا کې کدي زینا یو غره بیا واپس پیراګراف تراشه او دې زنه غره تاسو 1.5 لاین سپیس ورکه نو غره اني سپیس تاسو ورکول شي ډیټا تو پیراګراف تراشه دي زینا 1.5 یا ایٹ لیست ایگزیکٹ یا خپل خو مطابق پوینټس کې سپیس ورکا ناقص سپیس موږ دا ایڈجسټ کول شو زه کول شو ډیر او کله تاسو خپل عادي حالت کې راولې نو ګوره یاد ک سنگل یا زیات پر افیس کې چې استعماليږي نو 1.5 لاین سپیس چې کوم دی دا افیشل سپیس وته ویل شي ولې دا افیشل ویل شي ځکه دا زیات تر زموږ افیسز د لپاره استعماليږي نو ځکه موږ دلته کې دا 1.5 او تاسو ته ما شارټکټ ویلو چې دې لپاره 1.5 افیشل سپیس 1 control plus 2 double space control plus 1 simple space چې کوم normal text دی موږ سره نو دا د اصل کې دا د ټیکست باره کې د سپیس خبر کوم چې دا سپیس پتا سو اخلي نو دا غي نه پس پتا سو دا هر سره سي یا do not add space between paragraphs of the same style what do you mean by this مطلب دا do not add space چې کله یو شان پیراګراف سټایل وي تاسو ورکې کنه چې د کله د یو پیراګراف سټایل د دوه یا د درو پیراګراف سټایل یو شان شي بیا وي سبکه بیا غل سپیس مور کوه چې کله دا ټیک مارک اني الاو چې کله آپشن دی ته دی ورک هاو مطلب دا د پیراګراف لما اصل کې سپیس هډینګ ون وته ورکو what the hell is that ګوره زدي ځکه یو ټیکسټ لمه داسي او एक मिनट जरूर तक एकदम मॉडिफाई कम लग साइज ډیر زیات دی زبر 16 لګ ٹھیک ګوره دی د لز سپیس ورکو ملاسي هډینګ مو ته ورکو آی د دې او دې فارمیټ کې څه شک شته نه نشته کنه فارمیټ وی رنګ تک نه د سټایل د هر څه فرق پکشته دا به تاسو بل چانو کما نشته بګي د دې فارمیټ کې د دې په درنګ په داسې څه فرق شته دی ورته وي نشته سوچته اوس به نشته زبر چې کم پیراګراف اثر کې پسټایل او په فارمیټ کې یو شانیل سپیس مور کا इसमें कुछ भी नहीं है और जो भाई टिक मार्क ऑन का डू नॉट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल द चार पैराग्राफ स्टाइल जियो शान दे अगले स्पेस मोर टू एंड देन गो नो गरा खदवाने यूज एक लसक او کله چې بیا پیراګراف تراشمه دا ټیک مارک ز اف کوم دا مې دي زنو کې کو نو ګره بیا ول سپیس ورک پاسنه مختلف دغه سره سپیس ټول انتخاب کا اوس وګوره کم پیراګراف چې شان دی هغه سپیس مور کوا دیو سره یو ځنه کې ځکه د باندې مختلف دی بیا راشه پیراګراف ته پسې مستری دی ډیفالت what do you mean by default default زدم چې تداس کارو کا چې کلم ته say for example کوشش کوم چې هر ځل لما سره شروع کیږي چې د سنټر نظم سره لیکل شروع کیږي وګوره چې کله نه ورقه والما نو زما د لیف نه دا هر څه شروع کیږي نو زبراشن پیراګراف تا راوښم دي چې دا سنټر بوالم دي چې او په سنټر کې بس ډیفالت باندې کلیک کوم او دا به نه یس کم باس نو ګوره چې کله زه دا ټیکسټ والما او دا زن نیو کوم دلته نو ګوره ما سره اثر کې ډیر دا ټیکسټ دی همیشه لپاره ما سره د سنټر نظم لیکل شروع کیږي زما لیکل همیشه پر بچرته شروع کیږي د سنټر نه نو ګوره چې کلم زه سنټر لیکل دا سواله ما نو زه کولای شم چې دا لیکل ماته یو کس ماته وي چې دا ماته د سنټر نه ور شروع کیږي باید چې ماته د لیفت نه عادي حالت کې شروع شي نو زه براشم پیراګراف تا اند دین پیراګراف کې پس دا همیشه لپاره لیفت والا ما ډیفالت باندې وکلیک کوم اند دین گو فور دیٹ یا and then yes so kalam چې تاسو say for example that text دا کوي کنه لیکل اخلي نو اتوماتیکلی ستا لیکل به همیشه لپاره د لیفت نه شروع کیږي بیا پیراګراف تراشه په سیم سره ټیپس د ټیپس خبره تاسو کوي what do you mean by tapes د ټیپس خبره دا ده چې تاسو د کیبورډ نه دا ټیپ بٹن چې وخت د دې خبره تاسو سره کوي وګوره دا ټیپ دا یادې لکه دا جمپینګ کوي کنه نیم انچ جمپینګ کوي کړه ټیپ وې دا وګوره نیم انچ جمپ وکړي could you see that وینې تاسو کنه نیم انچ جمپ دا وکړي نه د خپل خوخه مطابق ز جمپینګ ورکوم I want to do a jumping with my own د خپل خوخه مطابق ز جمپینګ ورکوم نو پیراګراف ته براشه دي چې راوشه ټیپس تا او په ټیپس بسو کوم ته در کوم چې په 3 باندې سیټ کا
gore mat say for example for 5 band set ka and then click on OK button. Ogore tamasar say for example I can say that I have a name, I have a salary and I have an address. Ogore das Ahmad tab ho kana Sajjad sorry salary. Nogore this is an address from Peshawar. Say that Sajjad say salary from Kabul etc. Nogore data asal ki muga tabs with the issue. यानी जो खास ज़ेद दी पकपला बांध जंपिंग कई उदाई ता असल की मुंगो डेट टैब्स होते हैं नमाल टैब्स मरा कवा गो फॉर दैट नुगो टैब्स तबराशी दी से कि क्लियर आल का टोल ख़त्म का ओके कदी से ना बस दिन पस पर टैब मां सरकार न कई ओवरे आम आदि हालत के वा मां सर द कीबोर्ड न टैब खमा आदि हालत के मात्रा का बेजो टेम चना दा टैब्स सखपल रूल्स दी टैब्स तराशी ता सुकल दे पर द टैब के ऊपर मां सर दी बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप ज़रकुम दायमी चिकन दा टैब की जंप वही कना टैब दा सोन दी दा निम इंच दे असल के निम इंच तो वान चे हमेशा पर्दा सु की दा यो निम इंच जंप दे वही दा ओके करे से ना नोस्ता सु टैब वो है लेकिन नेम टैब नियो निम इंच जंप वही असल के 1.5 दा कम एड्रेस टैब नगरे 3 एटसेट्रा नगरा का जंपिंग ज्यादा चुमा सर उस कल टैब वहम कना नो जंपिंग दा मा सर ज्यादा चुता सु नोर मोर कोले शे असल नो पैराग्राफ तराशी दे से ना टैब्स चकले नए वरक वाले भी और मकबल आदि हालत तराशी और दस तरीके से लेकर के लगे और जब पर टू बार सेटिंग को में खुजम जमा लिखल द सेंटर पोजीशन में शुरू की दा सेट का और दा ओके का पास चकले टैब जुवा खमा चकले में जमा लिखल शुरू की नो जमा दा लिखल दा सेंटर दा लिखल दा से खोरी की देर द टैब इन सेंटर with the की नो 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 तो तन चकले में पैराग्राफ वखीदी जेन टैब्स तराशा उदुखने सोना नहीं है रात भी आने वाली है ना अभी तुम मतलब आप सोओगे तो फायदा नहीं होगा खूब नहीं आता फिर नींद डल्लू हाँ अच्छा बोले डिक्शनरी वर्क के ओके अच्छा डिक्शनरी तो सोच ले अच्छा भाई डिक्शनरी में सोचा हुआ अच्छा भाई मतलब ये एमएस वर्ड में कुछ भी नहीं है ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू गाइस मतलब आमने सामने कमांड्स है उसको करते जाओ और मजे लेते रहो बोरिंग खुदे बच्चे कम से क्लिक के बस दुनिया ऑप्शन है तेरूसी और देख डेर सो को आसमान तो जो खबा का लेटर बड़ी क्यों प्रिंट करे बस सीरियस तो है ब्रदर देख का सनमा तो यूं पे मेसोड के एक्सपर्ट हूं मेसोड के बता सोड ठीक है ना डेटाबेस की एक्सपर्ट शाह नेटवर्क साइड बांध एक्सपर्ट शाह सी शार्प की एक्सपर्ट शाह ASP.NET बांध एक्सपर्ट शाह दैट इज एक्सपर्ट मेसोड बस एक्सपर्ट नोकिया 3132 की क्या एक्सपर्ट हाँ 3132 कौन सी सेट है 11-12 कुछ मतलब जो पेनू की 11-12 की एक्सपर्ट भाई किसी को कल तक कौन खबर खत्म तो को तो डेयर एक्सपर्ट ने प्रिंट कर लिटरली को प्रिंट को बस वरे खबर खत्म इसमें क्या हो इसमें तो कुछ भी नहीं है सही है ना लेकिन ये कमांड्स बहुत बोरिंग है बस बहुत बोरिंग बस कम से क्लिक के दुनिया ऑप्शन है दिशा यार फिर भी चलो कर लेते हैं कुछ भी हो ठीक है ना हाँ अभी तो उसको खत्म करना पड़ेगा एक्सेल स्ट्रॉन्ग थोड़ी होनी चाहिए एक्सेल मजा भी करते हैं कि ये फंक्शन डालो मजे मजे की स्पाइसी फंक्शंस और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है बस सही है ना कारी साहब अरे सब सही है उर्दू बोल सी उर्दू ना बोल सी पहले इसको खत्म करो चलिए ओए अल्लाह अच्छा भाई राइट तरफ ने लिखल शुरू का 3 सेट का दिसे के ओके का दस पूर्णास्ती नमविचे ओकर दास उस्ताद राइट तरफ ने बात के ऑटोमेटिकली लड़शी पैराग्राफ तरह वापस टैब्स ओकर दुनिया ऑप्शन पे किरोसी डिसिमल बांधे नना क्लियर का
داس کارو که چې په دې 4 باندې ماته ډیسیمل پوزیشن راته راکړه ګوره دا ډیسیمل وایي اشاریه ته ګوره که چېرته زه ټیب ووهم نه نو چې کله تاسو فګر لیکئ نو دې طرف ته وي که نه داسې او چې کله اشاریه کوم د اشاریې نه دا فګر نه دی دا بیا اټومیټیکلی رایټ سایډ ته شروع شي کوم چې تاسو ګورئ ډېره نو موږ اشاریه وایز هم دغسې شو داسې وګوره زه ته چې کله هم ته ټیپس ته راشي دې ځای نه نو ګوره دغسې ماته یو بار راته راکړه په کوم ځای باندې په دې 3 یا 3.5 باندې نو 3.5 انچ 3.5 چې په 3.5 انچ باندې ماته یو بار راکړه یو لاین راکړه سیټ کا نو ګوره په 3.5 باندې راکړه راته که نه لکه دا 3 شو که نه دې ځای نه بیا پورې 3 شو نو بیا 3.5 بیا 4 نو 4.5 بیا 5 نو 5 etc. انټر وخا یو نیغ سیده لاین به تاسو له درکوي ډېر ګوره داسې go back paragraph and then go for tabs and then ماته نو نه دي پکار and then go for it no need of go enter تاسو له هغه لاین نه درکوي دلاسه بیا راشئ paragraph ته پسې اصل کې لیډر دی لیډر اوس د لیډر خبره دا ده چې آیا تاته څنګه یو لاین پکار دی نو زه به راشم دې ځای کې لیډر ده I gotta go for that paragraph ته به راشم داسې او دلته به ګورئ ټیبس ته به راشم او زه در کوم چې say for example تر 5 پورې ماته یو سټریټ لاین راکړه دا سیټ کا او دا دې ځای نه وکې که بس چې کله ټیب ووښئ نو ګوره دا یو لاین او ګوره دغسې یو لاین ټیب انټر څنګه چې لایندار ورخه تاسو راولی که نه بیا دغسې 3 لاین ٹھیک ہے نا بیا یو لایندار پیج داسې راولی وغیره وغیره نو دا د لایندار پیج د راوستو یو ډېر ایزي میتھډ دی یو ډېر آسان میتھډ دی چې موږ یې راوستی شو ها جناب کلاس کې کم ځای کې ته او کلاس کې کم ځای کې راځي نو راشه کلاس کې که راځي راشه زیکس کې راشه 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 آجو 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 اوکې فارسی کې ورته وایي بیا یې زما د کورس هستی ناکامیایي بیا stupid خو بیا چې د پیراګراف کمان ما د ټیب کلیک کنه میجا so go back نو ګوره دا تاسو any line یا دا type line یا دا type line یا دا type اریو لاین کم ډول تاسو پکاري تاسو کول شي چې دین راوړي کلیرال کدي زنه زما یو لاین نه دی پکار بس کې کړلتا نو ګوره بیا تاسو کو د دنیا ټیپس غستیا غټول تاسو اتوماتیکلی ختم کی او تاسو عادي حالت دا ټیپس راوړي راځم چې پیراګراف کې یو بل کمانډ چاہیے ته لاین اینڈ پیج بریکس ہوتے وي دي شي بوم 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 لاټس اف آپشنز اج خیر ما خیر وګورو لاین اینڈ پیج بریکس وګورو شبس ویډیو آرفن کنټرول کیپ with next keep lines together page right before ګوره ویډیو وای د چا چې خاوند مرشي ها کونډه استاد آرفن کنټرول چکر آرفن وی یتیم تا نو اوس د ګډو آرفن کنټرول خبر کو چې دا یتیم په کلاسینګ وي سو لیټس کم چپ کر ویسے ګوره زه دلته کې لیکل داسې کوم یو پیراګراف لیکم داسې ډېر I'm taking a paragraph blah 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 things paragraph wise اوه so ګوره دا موږ سره پیراګراف دی او زه دې کې دا پیراګراف لیکل کوم شروع ډېر زیات پیراګراف لیکل مې کړي دي او د پیراګراف end کې زه دغسې اخري لاین کې لګیم او یو ټکي زیاتوم هغه لاین ورسره راښکته شي زه ته وایم ارې د دې یو لاین دپاره خو هلته کې ځای شته که نه ته ولې دا راکوزئ نو زه به راشم پیراګراف ته او زه به وګورئ دا ویډیو آرفن کنټرول نه به دا ټیک مارک لري کوم دا به وکې کوم تاسو وګورئ دا بیچاره یتیم پاتې شو د پیراګراف وګوره هغه لاین نه زه ته وایم دا دې پسې راکوز کا ځکه چې کله تاسو یو ورقه نیم یو طرف دی پیراګراف یو ټاپ مضمون یو طرف نو پیج اړ راړي پای باندې کنفیوز کیږي نو زه پیراګراف ته به وایم چې go keep lines together اوکې کړئ سره هغه سره کمباین کې یو ځای کاسل کې ډېر نو ګوره تاسو بیا دا ویډیو آرفن کنټرولز تاسو په ډاکومنټ کې یو ځل کار کوي چې کله تاسو ډاکومنټ برابر شي او پرنټ کوي د پرنټ مخکې دا یا keep lines together on کا یا ویډیو آرفن کنټرول نه ټیک مارک لري کا ستا پیراګراف په اتوماتیکلی خپل ځای کې ایڈجسټډ شي keep with next and page will before دا ګوره ډېر ګوره لکه ما سره دوه ټایپ عنوان دي لکه زه در کوم چې کمپیوټر نوټس او زه دا کمپیوټر نوټس ما سره
بیا زه ورکوم چې انګلیش لینګویج نوټس دا ولا ورکوم نو ګوره دا زما ټیکسټ شو اصل کې دی سینا کمپیوټر نوټس د لمر هډینګ نمبر 1 انګلیش نوټس د لمر هډینګ نمبر 1 ما د کو سویچ دا ډیټا سره د هډینګ بل برکت یو سره دا ډیټا سره د هډینګ بل برکت ویسا نو زه پیراګراف باندې کلیک کوم او ګوره دا ټیک مارک لري که صرف पेज रूट बिफोर द टिक मार्क ऑन का और दा ओके कनोवर स्टा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सोप बले वर कहते बोतो और वे पैराग्राफ बांध क्लिक का कीप विद नेक्स्ट का ना ना द टिक मार्क ऑफ कदा वापस कीप विद नेक्स्ट द पैराग्राफ वापस पल जाता बोस अवल ते की एकदा नु चकला ओके के नो करे ऑटोमेटिकली स्टा टिक से दा खुद बखुद के खोदलता नो करे सिंग कमांड्स यो बल बांधे डिपेंड को वेडो आर फन कंट्रोल पे कीप लाइंस टुगेदर बांधे ने हिसार कई और पेज रूट बिफोर इन हिसार बचा बांधे कई तो कीप विद नेक्स्ट बांधे कई देयर सप्रेस लाइन नंबर एंड डू नॉट हाइफिनेट सप्रेस लाइन नंबर असल के साथ पर इस्तेमाल की इफ यू गो पेज लेआउट तराशे लंबे दे जन लाइन नंबर सुपर द लाइन नंबर कमांड दे जकल लाइन नंबर कंटीन्यूअस क्लिक के नो 1 2 3 ता सुर द लाइन नंबर दे दे यो कसविधि जे के निकल कोमा द लाइन नंबर मा तमरा कवा जबराश में कि होम था रावशम पैराग्राफ था और जब सप्रेस लाइन नंबर था टिक मार्क सप्रेस हुई खत्म हो लता द मेन जोड़ो ते बिलिशी ओके कदी से ना नोगर दागे न पस्ता सुरच कम दिया पैराग्राफ नदर दागे न पस लाइन नंबर नदर गई और कोना ब्याज लाइन नंबर वाला मा या बस सप्रेस लाइन नंबर टिक मार्क ऑफ कमा और दा ओके कम नोगर मा सरच कम दे बे शुरू को देर ब्याज ता सुमनि पकार लाइन नंबर ब्यादी जन पैराग्राफ तराशा ब्याज सप्रेस लाइन नंबर ब्यादी जन ओके का क्या बता सो लाइन नंबर नदर के डियर अच्छा नॉट बी लाइक दैट है ब्याज हमारा लाइन नंबर पकार शू सो गो फॉर दैट द बराशम सप्रेस लाइन नंबर स्टिक मार्क ऑफ को दो के कदी से ना नो 10 11 10 ब्याज नदर के डियर ब्यारा शो पसीद डू नॉट हाइफिनेट अवलो बता सो हाइफिनेशन अखले गोरे हाइफिनेशन असल की दासी कना चिदे लेटर राइटिंग के पे इंग्लिश लेटर के चिकलता लिकल कवे कना नो दागे एंड चिकल यो गट स्पेलिंग की नोरा कत छिन तम गडेश्वर को एता रुस्त बेता सो डिटेल सर हुआ है गोरे दासे लगन से निकल को मा और जबरदस्त कारो कम चीजें के वाला अफगानिस्तान नो अफगानिस्तान अगस्तु न मक्त पेज लेआउट तराशा और दिसे के बा द हाइफिनेशन कमांड बांधे बा क्लिक कमा और दा बस ऑटोमेटिक कम गोरे खा जिलिकम अफगानिस्तान नो गोरे अफगानिस्तान ऑटोमेटिकली निमे अल्तुली को देश एवर को निमे लांदी that the English the letter writing rules the basically come days and I say for example Australia etc Australia no gore pakpali likana de das na hyphenation maka waqpal adi halat ki mata text ra tara ka no sabo ke paragraph ta barashe aw de zano gore that do not hyphenate and then click on okay but where pakari gina the rules the da د انګلیش دا رولز دي چې کله یو سپینګ غټي کنه تاسو را ورق اخر کې ختم شو سپینګ نه راځي نو ټول ته کې مرا ولا موږ ته ټول نږدې دي وسرو لیکو نه ډیشر کولان دي کوئی خاص بات نه دغه دغه مګ یو پیج داسې روان لیکل می کې ته غټ سپینګ راشي موږ خو واړو سپینګ کا ټول پر هغه ټول ټیکسټ ټایپ چې زموږ سره ډیر کوډ لیکي نو انګلیش دا رولز دي چې پیدا سره ډیشر کولان دي لیکو اف اف جته لیکه ډیش اتوماتیک انستال لاندې نو دا هایفینیشن کار شي او بس راشه ډیر یو بل کمانډ چې ټایټ ریپ په دې شي ټایټ ریپ